بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې نن سبا د فیشن دور دی او ګرانې هم ورځ په ورځ زیاتیږي. د هغه باوجوده چې هر تقریب یا هر اختر یا هر خوشحالي راځي، نو د کورونیانو دا مطالبه یي چې موږ ته نوي کپړې نوي کالي را رانیسي. نو آیا اوس دا پر موږ حق لري چې موږ دغه هرې خوشحالۍ ته، هر اختر ته، هر وخت ودې ته نوي نوي جوړې ورانیسو؟ که چیرې نه ورانیسي نو بیا خلک لعن تانده باندې کوي. مقصد مې وایي دا دی چې په کال کې څو جوړې پر موږ لازمه دي چې موږ خپلو ښځو ته ورانیسو، د خپل خاوندانو حالات ته وګوري چې نن سبا د ګرانۍ دور دی، د مشکلاتو دور دی چې بالکل هر سړی چې وویني په نارو وي. په داسې حالاتو کې باید ډېرې مطالبې او ډېر فرمایشتونه نه وسي. شرعاً خو په کال کې د 2 جوړو حقداره د ښځه د دې څه د زیاته قانونا مطالبه نشي کولی. په حواله سره د عالمګیري جلم راول صفحه نمبر 555. که چیرې په مابینځ کې کالي څیرې سو یا زاړه سو وراسته سو، نو بیا د بلې جوړې حقداره وي. فتاوی عالمګیري جلم راول صفحه نمبر 556. دغه رنګه خیر الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 190. او دا زنانو ته باید د دې فکر وي، دی پر خاوند ته داسې جوړې نه بدلوي لکه دی چې واده لځي یا شادي لځي په ورځ کې 2-3 جوړې بدلوي، او بیا چې هره موقع وي دی نوي نوي جوړې غواړي. حالانکې نوي جوړې ورته پرتې وي، ښایسته کالي ورته پراته وي، بیا هم دی د نوي نوي مطالبې کوي. باید دی په دا هکله د لږ غور و فکر کولی، لږ